د ما ورور په کونړ کې وظیفه کوله، په کونړ نه هغه په رخصتي باندې په تیر کال په روزه کې کور ته ولاړ، د اختر په 5مه شپږمه ورځ باندې دا له بازار نه کور ته روان و، نه توپک ورسره نه سلا نه دریشي یو شی هم نه ورسره، دا سړی ژوندی ونیو، مازدیګر یې ونیو، ماخوستن یې راته وویست شهید یې. ما څه که ورور چې نه وروره په صفریه کې و، نه په صفردو کې و، نه د چا دروازه په لغته وروالی وه، نه داسې بد اخلاقه و لکه زه، او زم د دوی له لاسه بد اخلاقه سوی یم. کنې ولې زه تا ته بده خبره نه کوم؟ ولې دا ناستو که زه دومره لیونی وای دا خلک ولکه لیوني چې ما ته یایي چې پکتیاوال صاحب و پکتیاوال صاحب. د دغو موبین دغو د دغو شاهین وردګ دغو لایفونه چې ما وکتل، نو دوی خو هغه د دوی لونګۍ یا د دوی ګیري هغه د دوی غږېدا هغه د دوی د اسلام دعوی چې کوي. نو ما ویلي مال دا خو دغه د طالبانو وروره له ادرس نه دا خلک خبرې کوي. ما ورته ویلي مال داسې یو سړی کور ته په رخصتي تللی و، نه سلا وه ورسره نه کوم شی ورسره، دا سړی مال داسې طالبانو ونیو. آیا دا طالب ظلم وکړه که یې نه وکړه؟ ما داسې نه ورته ویلي چې د ما ورور ده، دی راته ویلی بلکل یې ظلم وکړه. مال ښه مال اوس د طالب چیرې کومه محکمه شته چې دا سړی ورشي د دغه نفر وارثان ورشي عریضه ورته وکړي چې یاره دا سړی م ولې مړ کړ، فدیه به م غوښتې وه، اول خو به م بخښلی و، اول خو دا په کونړ کې په سرحداتو باندې پروته وروره نه په تا باندې ټک کوي که دا وطن ساتل لا بارډر ساتل لا ډیورنډ لاین ساتل کوم جرم وي، دغه جرم به م نه کوي چې ته پرې خفه کېږې طالبه. د وژلو حق خو یې نه لرې، په جنګ کې خو دې نه ده نیولی. بیا د تاسو الشاهین دغو راجګیږي د تا دا غټ غټ دغه غټ غټ خنزیران چې دغه اوس دلته د خدایي دعوه یې کړې ده چې پسونه دوی ته راکته کېږي، دا په میډیا باندې یایي چې موږ خلک دلته وروره توپک سره نیولي دي، د توپک نه لویې ګرمه یې موږ پرې ایښي دي، د جوب خرچه مو ورکړې ده، په غټه ګیره باندې درواغ یایي پټکي م پرې ایښي دي. د ما ورور دې نه په جنګ کې نیولی و، نه توپک در پسې راخیستی و، دومره صبر خو به دې کړی و چې د ما قوم تا ته درغلی وای، تا ته یې وروره فدیه یې در کړی وای، ضمانت یې کړی وای، درته ویلي و داسې به یې درته ویلي و چې طالبه دا تا ته کفر ښکارېږي، دا وطن ساتل کفر ده، لا په دې کونړ باندې وظیفه کول کفر ده، نن نه بعد به دا سړی دا کفر نه کوي، فدیه یې وغواړه، توپک غواړې، سلا غواړې، پیسې غواړې، څه شی غواړې. ښه ښایي مازدیګر د ما ورور ونیو، ماخستن یې د ما ورور راته وویست. د هغه ورور ما ته واړه واړه یتیمان پاته دي، د ما سره په کور کې ګډ اوسېده، نور موږ ټول وروڼه سره جلا یو، ما ته یې کونډه را پاته ده، ما ته یتیمان را پاته دي. نو ما چاته کنځاوي کولې، ما خو ویلي چې دا خو په جاره له ما سره ظلم وسه، دا خلک د طالب له ادرس نه خبرې کوي، ما ته به دا خلک یو داسې لار راوښیي چې یاره پکتیاواله واقعي دا خو یو ظلم ده چې یو خالي لا سړی ونیسه، بویزه مړې که، مکاوم خبره وه، ما پلار خبره وه، د ما پلار په سپینه ګیره 90 کاله عمر یې داسې چې څوک د ځوان زوی جنازه په خپل مټ باندې یوسي، د هغه پلار نه پوښتنه وکړي چې د هغه په زړه باندې څه تېرېږي. هغه پلار په راجح صاحب په حیدره باندې وویلي چې دا خلکو ته دا سړی مجرم ښکارېده، دغو مړ که دا خلک ما بخښلي دي، داسې هم نه وویلي چې لا دې ظلم وکړو، لا دې بد وکړو. نن زه تاسو ته دا خپله کیسه یایم چې دا پکتیاوال ولې کنځل مار ده، ولې خلک هر سړی راځي په دې پکتیاوال باندې نیوکې کوي. تاسو خو یو ورځ له دې پکتیاوال هم چې پکتیاوال لیونی د تا په مزغو کې داسې شوي دي. دا څوک چې اکثر وخت مخالف دي د طالبانو، اکثر وخت دوی په هغوی کې یو څه لیدلي دي، یعنې داسې یو څه یې لیدلي چې هغه خلاف د اسلام دي، خلاف د دغې داعیې دي. خپله خبرې تاسو ته کوم، خپلې خبرې ته پرېږدئ. د ما سپین ږیری پلار راجګ په حیدره باندې دا خبره وکړه چې ما دا خلک بخښلي دي، مشران دوه ورونه مې راجګ سو، هغو په حیدره باندې دا خبره وکړه چې د موږ پلار بخښلي، موږ هم بخښلي دي. ښه نو هغه د ما د پلار سره اوسېده، نه د ما له ورونو سره، لا یې بېوسي، لا یې بېکسي، طالب یو ظالمه شبکه ده وروره، نه د ما په وس کې ورسره پره ده، نه د ما د پلار په وس کې ورسره پره ده. که نه چې کافر ته کښېنم له دې نه خو کافر هم ولا درته ووایي چې له دې سړي سره ظلم شوی ده، هغه د دې ګیتا بایبل په هغو کتابو دې را سره وغږېږي، که نه په قرآن باندې خو چې را سره وغږېږي، ولا د دغو داسې مرګ روا ده لکه د لیوني سپي ظلم یې وکړه د ما له ورور سره. بیا مې چاته کنځاوي نه کولې چې هر یو به مې د طالبانو مبارز ولید. یو ملت ما خبرې ته پرېږدي چې چیرې به ما د طالب مبارز ولید، زه به ورغلم دغه عذر به مې ورته وکړ. اخر ما ته په دې میډیا باندې ثبوت لرم، شاهدان لرم، په دې میډیا باندې ما ته دومره توهین وسو، بس خنې په ما باندې ووایي موږ له تا سره دومره کومک کړی سو چې موږ طالبانو ته ووایو، دغه موبین راته ویلي دي، دغه شاهین وردګ راته ویلي دي، دغه ما ته ویلي موږ له تا سره صرف دومره مرسته کړی سو
چې موږ طالبانو ته وایي چې د شمس الله پکتیاوال ورور بیا چیرې ګیر ک ګوره چې په سترګه کې ونه ولې دا پسخن چې په یو سړي باندې وایي زه اوس مې آیم بیا مې آیم چې په دې خبره باندې کافر له دنیا تیریزم طالب له ما سره ظلم کړی له ما سره د پښتانه ته کینی پنجابي ته د کینی عرب ته د کینی عجم ته د کینی چې هر قوم تر سره کینی کی دی د ما پور دی پری کی کمی پور په اورغی د ما پور دی پری کی زبر دې کنزا او پور پرې ته ما دای وزلای نه د کنزا مې ورته کړی او چې پور مې پری نه کی د مرګ تر ورځې بدایم چې تر ملا عمر یونی ستر دغه نن ورځې تر طالب پورې د ټولو خزه دی خپلار وغم مگر په دا ټنډه وويستم نن په دې میډیا زه د طالب خلاف خبرې کوم ولی په دې طالب مردګاو کې یو دومره سړی نه پیدا کیږي چې ما ته وایي پکتیاواله ولی تر ملا عمر ونیسه تر هیبت الله او تر بل ولی کنځاوي کوي علت څه شي ده تاسو ظلم نه بولی افغانانو له ما سره ظلم نه دسوي په نرمه طریقه باندې دلته دا خبرې وکړي چې زه پښتون یم د ما د هر افغان په خور او مور باندې ولا دومره خوا بدیږي لکه په خپل خور او مور باندې لیکن طالب ما مجرم ده طالب بلا د ما پور پرې کوي لا زه طالب ته کنظام کوم وزن مې چې تر سوی وزلای نه یم د ما دغه مبارزه ده د سبا افغانستان ته روان یم ولا بالله چې په اول ورځ باندې مې په دې میدان هوایی کې ولیم زه به له دغه ځایم لایف ورځم چې درغلم دشمن مې د وروره که مې نور وس نه پرځان پې وزنم ظلم مې را سره کړی وروره پلار به مې بخشي ورونه مې بخشي زه نه بخشم زه پې خوار شوی یم په ورور باندې د ما له ورور سره ظلم کړی زه د ما سره دې ظلم وکړي خدا شی ولا همداسې په صلح او پکتیاوال صاحب زه به ځان ته افغان یم زه به ځان ته پکتیاوال یم زه به ورور نه ګټم د ما د ورور مرګ دې په کوم طریقه د ورور راته مړ کولی که دې په جنګ کې ویشتلی وای ولا که مې بد درته ویلي وای که د ورې په بارډر کې د پاکستان له طرفه ویشتلی وای ولا که مې درته ویلي وای تاسو لا سړی دی ونیو مړ دی که دا تاته ظلم نه ښکارېږي هر سړی صرف دلته راشي یو نه دوه نه درې نه سلو نه پرو به ما ته ویلي چې پکتیاواله ته کنځل ماري ته کنځاوي کوې ته پلانه کوې ته ډینګه کوې تاسې خو له دې پکتیاوال نه پوښتنه وکړئ چې ته ولې کنځاوي کوې پکتیاوال زه به د تا ورور در وزنم ته به ما ته دواوي کوې کله دا خلک ما ډېر سخت غوسه کړي تاسو ته معلومات دي ما له خولې نه ډېرې تېرې او زیاتې خبرې ووځي چې وروسته زموږ ډېر پرې پښېمانه یو که هر څوک بیا خو دا افغان خو ځان بولي تا ته خو دلته ځان افغان در معرفي کوي چې زه لا کندهاری یم لا ننګرهاری یم لا خوسته یم لا پکتیاوال یم لا هلمنده یم نو سړی وروسته بیا خجالت کېږي چې یاره یو افغاني خور لور ته د کنځا وکړه د یو جاهل له لاسه نو دا رقم جاهلانو ته چې کنځا نه کړي زه یایم چې طالب دی له ما نه خالي خپل ځان مسلمان کړي بس پرېږدئ تاسې طالب دغو خبرو طالب دی یو واري دلته راشي ما په جاره باندې شنصب ساقخیل صاحب تاسې به یې پېژنئ انجینر صاحب محترم یادوم د حاجي د نور یاره تاسې به هم پېژنئ انجینر صاحب محترم شمسب صاحب بالکل ټول زه دا دا ساقخیل صاحب زه دلته راغواړم دا تاسې په سټوډیو کې د موږ په سټوډیو کې د بل چا په سټوډیو کې چې هر سټوډیو د دوی خوښوي هو د دوی سټوډیو ته ورځم ورسره یو زه ورسره ورځم په دا ټوله میډیا باندې ما ساقخیل صاحب ته د استاد لقب ورکړی که دې طالبانو له ما نه خالي ځان مسلمان ثابت کړ زه به وروره دلته راجګ سم غوږ و پزه به پرې کړم دا خبرې خو پرېږدئ چې ودرېږه د ما مرګ ورته روا ده که نه ده ورته روا د تا ورته روا ده که نه ده ورته روا زه به دوی مطلق کفر ته باسم چې تاسې کفار چې کفر یې پرې ثابت نه کړم بیا به هم زه د دوی وروره پور پرې کوم چې پکتیاوال په موږ باندې د کفر ټاپه لګولې وه دا باید د موږ پور پرې کړي که چیرې ګورئ دا خبرې ما مخکې هم ډېر وارې کړي دي تکراري خبرې راځي که چیرې حیدر صاحب تا ته دلته یو سړی ووایي ما ته څوک ووایي چې پکتیاواله ته کافر او په ما کې د کفر څه شی نه دا کفر توزي په قرآن په حدیث ورته ثابت کوم طالبانو په خپله ځان کفر ته باسلی ده دا د دې اردو سره جنګیږي په اردو باندې د کفر ټاپې لګوي په ارګ باندې د کفر ټاپې لګوي په دې سپینګیري ولسمشر باندې د کفر ټاپه لګوي دا خلک په خپله کفر ته دغو ځان په خپله باسلی ده اجازه یې پکتیاوال ته زه یو څو طالبانو مهرباني دوه شیانو سره زه موافق نه یم یو دا چې ته وایې که نه زه دلته کنځلې ونه کړم چنګولې ونه کړم هغه داسې ګوره دلته ګلخانانو چې د زښته ډېر هغه جوړ کړي دي که نه د اکاونټونه او خصوصا د تاسې هغه ته هم راځي لایف ته هم راځي او د هغوی ته هم راځي هغوی ته وایي زنده‌باد طالبان او تاسې ته بس کنځلې کوي نو دلته چې تاسې ته کنځلې کوي د طالب په نوم باندې طالب عکس هم لګولی د طالب هغه هم لګولي نو دلته تا مجبوري چې طالب ته کنځا پې وکړي که نه
نو اصل کې دی ګلخانان کې د شي کوم یو د کوړی چې خبره بچګریشان او څه بل بترم پکې او دویمه خبر دا چې دغه په حساب باندې د طالبانو په حساب لکه تاسو یو د سي پروګرام لکه اوس هغه دا شروع کړی دي چې د سولې په حساب باندې پروګرام جوړ کړی موږ تاسو دولت هم د پروګرام مخې ته وړي د 2000 طالبان هم دغه خوش شول کنه نو ادم دا چې د سيزيني پروګرامونو هم تاسو د سولې باره کې ولري او د دې کې تاسو واضح کوي چې هغه طالب چې هغه غواړي په اسلام افغانستان حکومت سره سولې وکړي هغه دراشي یعنی په دوی کې باید موږ تاسو یو قسم خپل هغه طالب چې هغه افغان دوست د اسلام دوست د هغه ته راجدا کو کدا موږ ټول په یو تل کې واچو دا به نه ورکړي چې دوی موږ مجبور کوو چې په اسلام یو خو ونیسي نو دا دوه خبرې مې خالي هم تجویز او هم په اسلام د خبره یم اعتراض وکړي سخت معنی یا د خبره ځات په دې باندې ډاکټر عبد الله صاحب اوله خبره خدا ده چې ما واسطه درځي بالکل راځي اوله خبره خدا ده چې کش کې چې موږ لا دومره سادهګان وای چې موږ ګلخان نه پیژندلای ګلخان موږ پیژنو ګلخان او طالب دواړه د ګلخان او د طالب د دواړو یو بادار ده د ګلخان موږ آیډیم پیژنو کمنټ هم پیژنو نه دومره کچا خلک ولا کوي دومره ساده خلک ولا کوي چې موږ ګلخان او طالب نه پیژنو بل خبره ده چې دلته پجاره باندې راغلي دي وجاره باندې راغلي دي دغه خلکو ته ما دومره سوال کړی د سګوري د ما دي مورکی اته کال وتلی چې وفات شوی ده چې هر سره ته یای د مور کنځام راته کوي وزر مې وته کړی په پښتو باندې مې وته ویلي صحیح ده په میاشتو باندې دلته ماته کنځاوي وسوي توهین راته وس لبینه سوق نه دي خبر چې د پکتیاوال کنځاوي ولي کوي نو زه مبارز یم نه مې ځان مبارز بالو نه مې ولا کړي دغه شیانو شوقي یم وس یم نه هم شوقي چې څوک ځان مبارز بولی هغه د خلاص تڼي وروره سیګریټ په لاس کې ببر سر دا رقم څوک مبارزه نه کوي دیغه یو سټایل یو چوکي معلومه یو ټیبل معلومي یو قربتوب کوي یو هغه یو څه الفاظ کاروي زه په ډیر ساده پښتو باندې خبرې کوم په ډیر ساده د سکلیواله ته باندې خبرې کوم اول طالبانو ته دا وایم تاسو څونه مطمئن چې تاسو بیا یو ځل افغانستان کې اقتدار ته ورسیږي او بیا پاکستان تاسو ډالر باندې خرڅ نه کړي لکه یو ځل چې خرڅ کړي دا یو سوال دویم د روغ جوړ لار درته وایم کدوې رښتیا روغ جوړ غواړي رښتیا شریعت غواړي رښتیا افغانستان کې امن غواړي ګوره یو دا لار ده چې دوی قدرت ورسیږي یو دوی دومره خود مختار اوسي چې په ټوله نړۍ سره دوی ارتباطات موجود دي سفارتي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې موجود دي دا دوی قدرت ورسیږي هیڅ امکان نه لري دیوه لاره دویم افغانستان حکومت سره د جوړ لاره چې هم زه درته مطمئن یم زه اطمینان ورته کوم سل په سل زه اطمینان ورکوم چې هم به دوی شریعت خوندي کیږي هم به دوی حیثیت خوندي کیږي هم به افغانستان حیثیت خوندي کیږي هم به نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکې پاتې کیږي دا دویمه لاره او دویم دوی وایي کله کله د دوی غو حساب باندې چې د ګلخانانو هغه ته شو یعنی ممکن دوی یو خبره کوي چې موږ باندې ولې مليون دوی موږ په کورو باندې هغه راوستل کنه امریکایان راوستل او څو په اصطلاح د ګلخانان خصوصا وایي ګلخان د تام ملک ته امریکایان څه کوي چې د تام ملک ته درځي اول خو ستاسو ملک موږ په ملک باندې راتیر شو ستاسو ملک ته څه کوي چې درځي تا ته چې اغیز نه یو چټي راولي چې ته وایي افیا سي دي راولېګا دا ورته راولېګا مولا عبدالسلام زید لندګر کوم ته راکا پلاس باندې جامع افسر ورانه کا ایمل قاسم ته راولېګا مولا اسامه هغه موږ راکا مرکز کوم چې اسامه اوسېږي اکثر ورته کوي نو ستاسو ملک ته څه کوي چې درځي تر دې اخر وخت پورې په شمول دي مولا د طالبانو د مسلمان بن مولا منصور تر دې پورې نو ورپسې نور اکثر طالبان چې دوی ونی ولا باګراند یو تر ولې کلیات کوم امریکایي کې په ډرون کړ نو اته په ملک باندې دوی امریکایانو ډرون درتلې ته کوم ورځ ترګه پورې باندې کوي شو تر سوچ دوی خپل ځړو نه غوښتل نو تا باندې کوي شو دا یو خبر درې خبر زه دوی ته کوم ځینې ګلخانان ته کله کله زور سم جوړه تا وایي ته زوم چې تاسو د موږ داخلي چارو کې ولې ګوتې وي خصوصا افغانستان د تیر جهاد کې تاسو د افغانستان اخري خبر مې نه دوی وایي کنه چې نور دوی تاسو ول د افغانستان مجاهدین خپل منځو کې سره په څور ټوټو تقسیم کوم چې ولوت ګوره د ګلخانانو ساده جواب صحیح وای ولې تاسو کې عقل نشته ولې د افغانستان د لیډرانو سپیو چې خپل منځو کې سره جنگیدل زه بیان دا طالب ته وایم چې طالب که سبا ته راشي حکومت دی راشي قسم دم دغه خبره بدلته کوي الته بدیا چې یو خانه اوس خو تاسو وایي چې ته موږ مشر یو ته موږ جهادي او څو تا باندې د افغانستان نظام ملګری تا باندې امریکایان پاسي خو چې کله ته دې حالت ته ورسېدې چې نور ته افغانستان ته داخل شو بیا به لکه څنګه یو ځل منځ ویوړ دا پر خپل منځو کې اچي بیا چې څوک ورته وایي د افغانستان هرغړی ورته وایي چې ولې مداسي وکړه بیا هم داسې ورته ولې طالبان سپیو ولې داسې کوو وای مو خو نه یو بس نو داسې سپک بم د نسبت مونږ ته کوي نو کوشش دا وکړه د افغانستان هر خصوصا طالبانو ته د کبر لنیلی نه راس په راکیوزي پاکستاني تاسو دوست نشي کېدای لکه څنګه چې د خپل منافعو په خاطر باندې کوپر تلاش ورکوي وسی اسلام تلاش ورکوي په اصطلاح تاسو تلاش وکړي بیا به بل تلاش ورکوي د خپل منافع چې کله د دوی منافع په خطر کې شي یقینو کچنۍ ته ورکوي ولا سیکولر ته ورکوي يهود ته ورکوي بل ته ورکوي هر چاته ورکوي مننه ژوند